بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم ښه راغلاست. په تېر د کلاس کې موږ تاسې ته پایتان پر سیټس باندې خبرې وکړې. هغه لومړني میتډونه چې موږ تاسې پر سیټ باندې یاد کړل، څنګه الیمنټ اډ کولی شو، څنګه الیمنټ چې ډیلیټ کولی شو، یعنې پر سیټ باندې په تفصیل سره وغږېدو. نن د پایتان پر سیټ میتډز باندې موږ تاسې خبرې کوو. پایتان سیټ میتډز یعنې هغه بیلټ ان میتډونه چې په پایتان کې د سیټ لپاره دي، په هغو باندې خبرې کوو. لومړی اډ میتډ، کلیر کاپي. اډ میتډ یو الیمنټ سیټ ته اډ کوو، کلیر د سیټ الیمنټونه له منځه وړو، یعنې بیرته یو خالي سیټ موږ ته په لاس راځي. او کاپي میتډ موږ داسې کار وکړه، چیرې زه دا رنګ کړم، ما دلته یو سیټ اخیستی، دا سیټ دی، زه لومړی راځم دغه سیټ ته یو الیمنټ اډ کوم، نو ایکس ډاټ اډ یو الیمنټ ما اډ کړی، له هغه وروسته زه بیرته دغه د ایکس کوم سیټ چې دی دا پرنټ کوم. که چیرې زه دا پروګرام رن کړم، که وګورو بل الیمنټ چې پیج دی هغه ما دغه ایکس سیټ ته ور اډ کړي. له هغه وروسته موږ تاسې یو بل الیمنټس یو بل میتډ لرو، کلیر. زه غواړم دغه سیټ کلیر کړم، ایکس ډاټ کلیر. کلیر میتډ کاروم. د کلیر له میتډ وروسته زه غواړم دغه سیټ پرنټ کړم، نو یو خالي سیټ به ماته پرنټ سي. که چیرې زه دا پروګرام رن کړم، که وګورو یو خالي سیټ ماته پرنټ سو چې دا د کلیر میتډ کار و. له هغه وروسته موږ کاپي سیټ لرو، یعنې دغه سیټ غواړم دغه د ایکس کوم سیټ چې دی دا و بل نوي سیټ ته کاپي کړم، نو زه وایم زیډ ایکس ډاټ کاپي. که چیرې زه اوس زیډ پرنټ کړم، پرنټ زیډ، نو ماته به د دغه سیټ د خالي سیټ یو کاپي جوړ شو. ځکه چې دلته دغه ایکس سیټ موږ خالي کړی و، زه به دا کمنټ کړم او وروسته به یې رن کړم. نو که وګورو دا دی د دغه سیټ چې موږ الیمنټ اډ کړی و، د دغه یوه کاپي ماته جوړه شوه، چې دا و د کاپي میتډ اف. له هغه وروسته موږ تاسې ډیفرنس لرو، ریټرن ا سیټ کنټینینګ د ډیفرنس بټوین ټو اور مور سیټ. ډیفرنس سیټ موږ د دې لپاره کړو چې اصلا موږ تاسې په پښتو کې د سیټونو تفاضل، یعنې د دوی فرق. اوس ایکس د ایکس له وای څخه منفي که، یعنې دا د هغه کم الیمنټ چې د ایکس وای مشترک دی هغه نه راخلي، او یوازې د ایکس هغه الیمنټونه راخلي چې په هغه کې شامل نه وي یا دغه نه وي. زه به وګورم د دغه ډیفرنس، که زه وګورم دلته به زه یو بل الیمنټ چې په هغه کې شامل وي، ایپل. دا ایپل د دوی ترمنځ یو مشترک الیمنټس دی، مشترک دی. نو دغه ایکس سیټ یا د دوه سیټونو ترمنځ چې کوم فرق ته وایي، یعنې د سیټونو تفاضل ته وایي، د دوی ترمنځ کوم فرق دی، زه به راسم لومړی به زی مساوي کېږي ایکس ډاټ، یعنې که دلته موږ وګورو د ایکس او د وای توپیر په څه شي کې دی. ایپل په ایکس سیټ کې موجود دی، په وای کې هم موجود دی. نو د ایپل څه صرف نظر کې بنانا په وای سیټ کې نشته، بنانا راخلي، او چری په وای سیټ کې نشته. موږ تاسو ته به چری پرنټ کې پرنټ سي، یعنې دا مو ایکس له وای څخه منفي کوي. که زه رن کړم یوازې بنانا او چری، که چیرې موږ دغه سیټ د دې مقابل سیټ واړوو، بیا هم زه دا ځلې زه آی زما یو سیټ دی، زه غواړم آی اکول ټو وای ډاټ ډیفرنس ایکس. که چیرې دغه زه دا ځلې آی پرنټ کړم، نو ماته به ګوګل او مایکروسافټ پرنټ کړي چې دا د وای منفي ایکس و. نو دا د سیټونو ترمنځ تفاضل و چې موږ تاسې په پښتو کې وایو. دوهم میتډ ډیفرنس اپډیټ چې موږ تاسې وایو هغه ډیفرنس و. هغه وروسته ډیفرنس اپډیټس، remove the items in this set that are also included in another specified set. د ډیفرنس او ډیفرنس اپډیټ توپیر په دې کې دی چې ډیفرنس موږ ته یو نوی سیټ ریټرن کوي یا یو نوی سیټ موږ ته راوړي، یعنې د دوی د تفاضل څخه، د دوه سیټونو د تفاضل څخه یو نوی سیټ په وجود راوړي. او ډیفرنس اپډیټ چې دی هغه د دوه سیټونو د تفاضل څخه خپله هغه یو سیټ دی هغه کې اپډیټ راولي. مثال که د ایکس منفي وای کو یا ایکس منفي وای کو، نو دلته د ایکس په سیټ کې یوازې تغییر راځي، یعنې هغه الیمنټس یا هغه عناصر د دغه سیټ ختمیږي کوم چې په دا بل سیټ کې موجود لري، یعنې ډوپلیکیټ عناصر یې له منځه ځي. که زه اوس راوړم ایکس ډاټ ډي پي، که چیرې زه دا پروګرام رن کړم، نو یوازې به د ایکس په سیټ کې تغییر راشي، بنانا، چری او هغه ایپل چې موږ ګورو هغه به وړوي، ځکه ایپل په دا بل سیټ کې هم موجود لري. زه به لومړی دلته د ایکس سیټ پرنټ کړم. که وګورو دا د ایکس سیټ دی،
خو ډیفرنس اپډیټ یوازې د ایکس سیټ اپډیټ کوي او هغه ډوپلیکیټ الیمنټ چې دی په دا بل سیټ کې چې هم شامل دی، یعنی په وای کې چې کوم الیمنټ شامل دی د دوی هغه تقاطع نقطه چې عناصر مشترک عناصر چې دی هغه له منځه وړي. دا د دوی توپیر و. بل راځو موږ تاسې intersection خپله تقاطع ته وایي، د سیټونو تقاطع. return a set that is the intersection of two other sets، یعنی د دوی د تقاطع نقطه چې د دوی هغه د تقاطع کوم الیمنټس دی یا مشترک عناصر دی د هغه څخه یو نوی سیټ ورته جوړوي. که چیرې زه دا سیټونه کافي کړم او دلته پیسټ کړم او پرنټ ایکس کړم او راسمه دا ځل ځای زید مساوي کړم، زید ته وراسمه کړم، یعنی انټرسیکشن د دوی د دوه سیټونو د تقاطع سیټ مشترکې x ډاټ intersection y او print z. نو که وګورو دلته یوازې د دوی کم مشترک عناصر چې دی هغه ایپل دی، نو زموږ د زید په سیټ کې به یو عناصر شتون ولري چې هغه به ایپل وي چې دا د دوی د تقاطع سیټ دی. او راځو پسې intersection update remove the item in this set that are not present in other set specified as specified کم دغه د intersection update او intersection ترمنځ توپیر دا دی چې intersection موږ ته نوی سیټ په وجود راوړي او intersection update چې دی هغه یوازې په لومړي سیټ کې چې موږ هغه مشخص کړی دی ورته په هغه سیټ کې تغییر راولي، یعنی اپډیټ کوي. د دوی ترمنځ توپیر دا دی که چیرې زه راسم د intersection update زه دغه دوه سیټونه راواخلم، که زه لومړی دا رنګ کړم که چیرې زه وګورم زما د ایکس سیټ دغه الیمنټس لري او اوس زه راسمه x ډاټ intersection y، دلته به یوازې د x په سیټ کې تغییر راغلی، یعنی زموږ د x سیټ به اپډیټ سوی یوازې چې کوم د دوی تقاطع عناصر دي مشترک عناصر دی هغه په x سیټ کې او نور عناصر به ریمو کړي. که چیرې راسو بنانا intersection که وګورو یوازې ایپل، یعنې د دوی ترمنځ intersection اپډیټ ترمنځ دا فرق دی چې دی هغه زموږ ستاسو سپیسیفاید او مشخص سیټ چې دی هغه اپډیټ کوي، یعنې مشترک عناصر چې د بل سیټ سره یې لري هغه پرېږدي چې او نور ځینې ریمو کوي، او intersection هغه مشترک عناصرو څخه جلا یو بل سیټ جوړوي. Symmetric difference return a set with the symmetric difference of two set. Symmetric difference دې ته وایي دا هغه سیټ یو نوی سیټ موږ ته ریټرن کوي د دوه سیټونو ترمنځ چې کوم عناصر مشترک وي هغه نه راخلي، یعنې د دوی ترمنځ غیر مشترک عناصرو څخه یو نوی سیټ جوړوي. که چیرې زه دا سیټ دا وګورم یو د وای سیټ دی یو د ایکس سیټ دی، ایپل بنانا چری ګوګل ایپل مایکروسافټ. د دوی د سیمیټریک ډیفرنس چې دی دا به یو داسې سیټ موږ ته ریټرن کړي چې په هغه کې به د دوی مشترک عناصر وجود ونه لري، یعنې د دوی ترمنځ چې کوم مشترک عناصر دی هغه به وجود ونه لري او د دوی ترمنځ چې نامشترک عناصر دی هغه به وجود ولري. نو زه به راسم زید مساوي کړم ایکس ډاټ که چیرې موږ د زید سیټ پرنټ کړو په دغه سیټ کې به هغه عناصر شتون ولري کوم چې دلته مشترک نه دي یو د بل سره، د دوی د تقاطع سیټ نه راخلي. دلته که وګورو ایپل به یوازې له دغه سیټ څخه وتلی وي او د زید له سیټ څخه بنانا ګوګل چری او مایکروسافټ به د زید د سیټ عناصر وي. که وګورو بنانا چری مایکروسافټ او ګوګل دغه د زید د سیټ هغه عناصر دي، یعنې د دوی ترمنځ یې هغه د مشترک عناصر چې دی تقاطع سیټ نه دی، د دوی ترمنځ هغه د دوی تفاضل د دواړو د تفاضل سیټونو یو ځایوالی دی. Symmetric difference update symmetric difference update دا insert the symmetric difference from this set in another set، یعنې دا symmetric difference updates میتد چې دی دا کار کوي چې زموږ د سیټونو هغه تقاطع سیټ له منځه وړي او دغه د دوی ترمنځ کوم فرق چې دی دا د دوی ترمنځ چې هغه عناصر چې د دوی ترمنځ شریک نه وي هغه بیرته په لومړني سیټ کې ځای پر ځای کوي، یعنې له بل سیټ څخه یې راخلي په دا لومړني سیټ کې ځای پر ځای کوي. که چیرې ایکس ډاټ سیمیټریک که چیرې زه اوس راسم ایکس پرنټ کړم نو زموږ د ایکس سیټ په هغه عناصر په خپل ځان کې ولري کوم چې دلته مشترک نه دي. که وګورو بنانا چری ګوګل مایکروسافټ
چې دا و د دوی سیمیټریک ډیفرنس اپډیټ او سیمیټریک ډیفرنس ترمنځ توپیر. یعنی سیمیټریک ډیفرنس موږ ته یو نوی سیټ ریټرن کوي او سیمیټریک ډیفرنس اپډیټ نوی سیټ نه ریټرن کوي بلکې د دغه سیټونو هغه غیر مشترک عناصر راخلي په هغه یوه سیټ کې ځای پر ځای کوي. بل as a disjoint return whether two sets have intersection or not. is disjoint method چې دا موږ ته هغه وخت true return کوي یا چې د دوه سیټونو ترمنځ یو تقاطع سیټ موجود ولري یا یو تقاطع وي. که چیرې زه وګورم دا دوه سیټونه چې یو تقاطع سیټ دی یعنې د دوی ترمنځ تقاطع فعال دی. که زه دا وګورم x dot is disjoint y. که چیرې زه دا رن کړم نو د جواب فالس وي یعنې دوی دوه خپله د دوی دوه ترمنځ یو د تقاطع سیټ وجود لري. که چیرې زه دغه سیټونه راواخلم او بیا هم او دلته امازان که چیرې د دغه سیټونو دغه ډسجاینټ موږ تاسې وګورو نو د دوی ترمنځ کوم تقاطع سیټ وجود نه لري نو دلته به دا جواب true وي. که چیرې وګورو جواب true سو فالس ځکه دلته د دوی ترمنځ یو تقاطع یعنې مشترک عناصر وجود لري نو د is disjoint result false دی او دلته د دوی ترمنځ یو مشترک عناصر وجود نه لري نو د is disjoint result چې دی هغه true دی. له هغه وروسته is subset subset یعنې که موږ تاسې د انهریټنس په موضوع کې وګورو سبسیټونه یعنې چې هغه elements child سیټو ته وایي. مثلا determine whether another set contains this set or not. مثال زه وایم د x set 1 2 3 4 او د y set 1 2 3 4 5 6 7 دا x چې دی x خپله د y د سیټ یو سب سیټ دی ځکه د x elements عناصر چې دی د y په سیټ کې مکمل وجود لري نو دې ته سب سیټ وایي یعنې چې یو سیټ د بل سیټ مکمل عناصر په خپل ځای کې ولري دې ته سب سیټ وایي. که چیرې زه فرینډ کوم فرینډ x dot is sub set y یعنې دا د دې جواب true دی په دې خاطر چې دغه x چې دی دا خپله د y یو سب سیټ دی ځکه د x د سیټ عناصر د y په سیټ کې شتون لري. او له هغه وروسته is superset. is superset مطلب دا دی returns whether this set contains another set or not. superset بیا دې ته وایي چې یو سیټ د بل سیټ مکمل عناصر په ځان کې ولري. دلته که موږ وګورو د x عناصر ټول په y کې شتون لري نو x سب سیټ سو او که چیرې موږ دا سرچپه عملیه وکړو د په y کې د x ټول عناصر شتون لري نو دې ته سوپر سیټ وایي یعنې y د x د سیټ فادر دی چې دغه ته موږ تاسې سب سیټ سوپر سیټ وایي. که چیرې زه دا دوه سیټونه را کاپي کړم اوس که موږ راسو print x dot is super set د دې جواب فالس وي ځکه دا سوپر سیټ نه دی د y لپاره فالس دی ځکه که چیرې موږ دغه جمله ته تغییر ورکړو نو y چې دی دا د x لپاره سوپر سیټ دی ځکه y چې دی په خپل ځان کې د x ټول الیمنټونه لري. اوس که وګورو جواب یې true دی چې دې ته سوپر سیټ او سب سیټ وایي. له هغه وروسته موږ تاسې که وګورو دلته د یونین چې اتحاد دی اپډیټ دی پاپ دی ریمو د ډسکارډ دی او ریمو ډسکارډ موږ تاسې د یو سیټ څخه یو الیمنټ ډیلیټ کوو که د ډسکارډ میتد موږ وکاروو او ریمو میتد وکاروو دواړه موږ ته ډیلیشن کوي خو د دوی ترمنځ توپیر دا دی چې د ډسکارډ میتد که چیرې زموږ په سیټ کې کوم الیمنټ وجود ونه لري او موږ غواړو هغه ریمو کړو نو ډسکارډ میتد موږ ته کوم ایرر نه راکوي خو ریمو میتد ایرر راکوي. پاپ میتد هم د ریمو شکل لري هغه زموږ تاسې د سر الیمنټ د لیستو څخه لرې کوي یعنې زموږ د سر الیمنټ اولنی الیمنټ چې دی عناصر چې دی هغه له منځه وړي. دلته که وګورو سیټونه انارډر دي یعنې غیر منظم دي نو دلته موږ نه پوهېږو چې پاپ کوم الیمنټ له منځه وړي.
او پاپ میتھډ هغه الیمنٹ یا هغه عناصر چې دی له منځه وړي هغه بیرته موږ ته ریټرن کوي او بل اپډیټ دی یعنی یو سیټ مکمل په بل سیټ کې اچول یا ورسره ځای کول او یونین د سیټونو اتحاد ته وایي چې په تېره درس کې موږ په دغه باندې په تفصیل سره غږېدلي